بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګران لیدونکو، زه شیر احمد هجان ستاسو د ریاضي مضمون ښوونکی یم. په نن درس کې ګران زده کوونکو د 10م ټولګي د ریاضي مضمون کوم عنوان چې لولو د متساوي الاضلاع مثلث ارتفاع، مساحت، محیطي او محاطي دایرې شعاع پیدا کول دي چې څنګه کولی شو که چیرته مثلث زموږ متساوي الاضلاع وي. متساوي الاضلاع مثلث هغه مثلث ته ویل کیږي چې درې واړه ضلعونه یې سره څه وي، مساوي او برابر وي. په دې خاطر متساوي الاضلاع ورته وایي. نو د متساوي الاضلاع مثلث محیطي دایره باید څنګه پیدا کیږي، شعاعي محاطي دایره شعاع باید څنګه پیدا کیږي، مساحت څنګه کولی شو پیدا کو. دا به انشاءالله په نن درس کې ګران زده کوونکو تاسو ته معلومات درکړم. مخکې له دې نه چې دا نوی درس پیل کړو یوه لنډه کتنه به وکړو تیر شوي درس ته چې موږ په تیر شوي درس کې کوم عنوان ولوسته. هو ګرانو لیدونکو، په تیر شوي درس کې موږ د یو مثلث د محاطي دایرې شعاع پیدا کول او همدارنګه د یو مثلث محاطي دایرې محیطي دایرې شعاع پیدا کولو په هکله معلومات حاصل کړل. یعنی د یو مثلث محیطي دایرې شعاع څنګه پیدا کیږي او د یو مثلث محاطي دایرې شعاع څنګه پیدا کیږي. په دغه کې په تیر شوي درس کې موږ معلومات حاصل کړل. نو نن درس کې د یو متساوي الاضلاع مثلث چې څنګه محیطي دایره او محاطي دایره شعاع پیدا کوو دا به په نن درس کې تاسو ته معلومات درکړم. نو اول مشخصاتو ته راځو چې په تخته کې ما لیکلي دا به په ګډه سره وګورو. د هغه نه وروسته به زه په سلایډ کې تاسو ته تعریف کړم. څنګه چې ګران لیدونکو تاسو ګورئ عنوان دا د متساوي الاضلاع مثلث محیطي او محاطي شعاع پیدا کول. ټولګی 10م ریاضي مضمون موخه او هدف هم دا د متساوي الاضلاع مثلث د محیطي او محاطي شعاع پیدا کول چې اساسي خبره مهمه او خبره هم دا ده. نو راځم په سلایډ کې به تاسو ته تعریف کوم. توجه وکړئ په متساوي الاضلاع کې د متساوي الاضلاع مثلث ارتفاع، مساحت، د محیطي او محاطي دایره شعاعګانو پیدا کول. یعنی که چیرته مثلث زموږ متساوي الاضلاع وي څنګه یې محیطي شعاع پیدا کولی شو، محاطي شعاع پیدا کولی شو، مساحت باید څنګه پیدا کیږي. نو انشاءالله په نن درس کې به په دې هکله تاسو معلومات حاصل کړئ. د یو متساوي الاضلاع مثلث ارتفاع، مساحت، محیطي او محاطي دایرو شعاعګانې د لاندې رابطې څخه لاسته راځي. البته تاسو توجه وکړئ، دلته یوه دایره ما په پام کې نیولې. دغه دایره چې ما په پام کې نیولې د دایرې په داخل کې یو مثلث پروت ده، خو دغه مثلث متساوي الاضلاع ده. ولې؟ درې واړه ضلعونه سره برابر او مساوي دي. نو دغه په حقیقت کې یو محیطي دایره ده. زه غواړم چې د دې متساوي الاضلاع مثلث محیطي شعاع پیدا کړم، محاطي شعاع پیدا کوم، مساحت هم پیدا کوم، ارتفاع هم پیدا کوم. د کومو اړیکو نه پیدا کیږي؟ آفرین. نو تاسو ګورئ چې اچ ارتفاع ده. که غواړئ ارتفاع پیدا کړئ 3 درجه زر لاندې ای پر 2. که چیرته غواړئ محیطي شعاع پیدا کړئ 3 درجه زر لاندې ای پر 3. دا محیطي شعاع شوه. محاطي شعاع څنګه پیدا کوو؟ آر کوچنی آر باندې مې دا ښودلی. آر مساوي کیږي 3 درجه زر لاندې ای پر 4. دا محاطي شعاع ده. او که مساحت غواړئ 3 درجه زر لاندې ای مربع پر 4. دا فرمولونه ماله کم کړل. دا به په ګډه سره په تخته کې تاسو ته زه پیدا کړم. د هغه نه وروسته به زه مثال تاسو ته پام کې ونیسم. البته دې ته مو پام وي چې موږ باید په دې پوه شو چې متساوي الاضلاع مثلث منګه کله چې غواړو محیطي او محاطي شعاع پیدا کوو څنګه پیدا کوو. مثلا دا یوه دایره ده ګران لیدونکو. په دغه دایره کې دلته یو مثلث واقع ده. که چیرته دغه مثلث درې واړه ضلعونه سره څه شی وي، درې واړه ضلعونه سره مساوي وي، بیا دې ته متساوي الاضلاع مثلث وایي. نو دلته دا مثلث د دایرې په داخل کې واقع ده، محیطي دایره ده. نو که چیرته د دغه مثلث درې واړه ضلعونه سره مساوي وي بیا دا متساوي الاضلاع مثلث ده. دغه مثلث چې اوس د دایرې په داخل کې واقع ده متساوي الاضلاع مثلث ده. او د دغه متساوي الاضلاع مثلث زه غواړم محیطي شعاع پیدا کړم، همدارنګه محاطي شعاع پیدا کړم، مساحت یې پیدا کړم او بالاخره ارتفاع پیدا کړم. نو تاسو وګورئ چې په دې دایره کې مثلث واقع ده او درې واړه ضلعونه یې مساوي دي. خیر متساوي الاضلاع مثلث ده. دا چې د دې شعاع څنګه پیدا کیږي، ارتفاع څنګه پیدا کیږي، مساحت څنګه پیدا کیږي، په دې هکله به انشاءالله زه ګران دوستانو تاسو ته معلومات درکړم. نو راځم اول په تخته کې ارتفاع، مساحت، محیطي او محاطي شعاعګانې به لاسته راوړو. ګران لیدونکو تاسو وګورئ
دا په حقیقت کې یوه دایره ده. د دایرې په داخل کې یو مثلث واقع ده چې 3 واړه ځلونه ای واحد دي یعنی مساوي دي. نو دا متساوي الاضلاع مثلث ده. زه غواړم چې د دې څه پیدا کړم؟ ارتفاع. اول ارتفاع پیدا کوم. تاسو پوهیږئ چې کله ارتفاع غواړئ پیدا کړئ څه کار وکړئ؟ ارتفاع د متساوي الاضلاع مثلث دا رقم پیدا کوئ چې 2 طریقې دي. یو په متساوي الاضلاع مثلث کې په دې کې بلد یاست چې د ټولو زاویو اندازه یې څو درجې ده؟ آفرین 8 درجه. ځلونه مساوي دي، زاویه مساوي، دام 8 ده، دام 8 ده. زه ساین پیدا کوم. ساین د څو درجو؟ ساین د 8 درجو مساوي کیږي مقابل ځل h پر وتر. وتر زمونږ a ده. اوس د 8 درجو ساین قیمت تاسو پوهیږئ چې څو ده؟ آفرین 3 تر جذر لاندې پر 2 مساوي کیږي h پر a. دا اړیکه به طرفین وسطین کې ضرب کړم. دا چې طرفین وسطین کې ضرب کو 2h مساوي کیږي 3 تر جذر لاندې a. اطراف هم په 2 چې ورته تقسیم کو دا اړیکه د h نه پیدا کو. اطراف په 2 تقسیم کو h مساوي کیږي 3 تر جذر لاندې a پر 2. دا ارتفاع شو. نو د متساوي الاضلاع مثلث ارتفاع چې دا اساسي او کانکوري ټکي دي. ارتفاع د 3 تر جذر لاندې a پر 2. یوه او دوهمه طریقه څنګه پیدا کوو؟ دویمه طریقې ته توجه وکړئ. د ارتفاع په دویمه طریقه هم پیدا کولی شم. څه رقم؟ د فیثاغورس د قضیې له مخې نه مقابل ذل مربع جمع مجاور مربع مساوي د وتر مربع سره چې دلته دا ذل نیمایي شوی. نو مقابل ذل مربع یعنی h مربع جمع مجاور چې دا نیم شوی د a پر 2 کل مربع مساوي کیږي د چی سره؟ د وتر مربع سره a مربع سره. نو h مربع جمع a مربع پر 4 مساوي کیږي a مربع. دا چې اخوا ته بوزو منفي کیږي. همدغه د ارتفاع قیمت چې تاسو پیدا کړئ دا قیمت پیدا کیږي 3 تر جذر لاندې a پر 2. که د دې اړیکې نه پیدا کوي کولی شئ او داسې د ساین د 8 درجو نه پیدا کولی شئ. نو ارتفاع ما پیدا کړه. د ارتفاع نه وروسته څه شی پیدا کوم؟ د ارتفاع نه وروسته مساحت پیدا کوم. مساحت یې د ای بی سی مثلث چې متساوي الاضلاع د مساحت پیدا کوو. د مثلث فرمول څه رقم ده؟ ارتفاع h ضرب د قاعده. قاعده یې څو ده؟ a تقسیم پر څو؟ 2. نو د h قیمت خو موږ لرو، بالکل لرو. د h قیمت څو ده؟ آفرین 3 تر جذر لاندې a پر څو؟ 2 ضرب د چی سره؟ a سره تقسیم پر څو؟ 2. نو دا چې شي کېږي دا مساحت کېږي چې د جنابه دا ولیکو 3 تر جذر لاندې او a د a سره ضرب کم a مربع تقسیم پر 2 مخرج کم 2 لرو د تبع او مخرج ورکو کسر الکسر. دا لري د لري سره چې ضرب کم 3 تر جذر لاندې a مربع پر 2 ضرب د 2 4. نو تاسو دا خبره یادداشت کړئ ځان سره چې مساحت په متساوي الاضلاع مثلث کې 3 تر جذر لاندې a مربع پر 4 ده. نو دا مساحت شه. اوس محیطي او محاطي شعاع پیدا کوم. اول محیطي شعاع پیدا کوم. محیطي شعاع د محیطي شعاع فرمول څه رقم و؟ a ضرب د b ضرب د c پر 4s. نو دلته خدا مثلث متساوي الاضلاع ده. ټول ځلونه سره مساوي دي یعنی a بیم a ده سیم a ده او په مخرج کې 4 ضرب د s مساحت نه ده. د مساحت قیمت خو موږ پیدا کړی 3 تر جذر لاندې a مربع پر 2 پر 4. نو دغه 4 به دغه 4 سره چی شي؟ اختصار شي. په صورت کې a مکعب کېږي او په مخرج کې چی کېږي 3 تر جذر لاندې a مربع. دغه a مربع به دغه a مربع سره خلاص یو a به صورت کې پات شي. خی a پر 3 تر جذر لاندې. دا به ناطق یا گویا کو صورت او مخرج په 3 تر جذر لاندې چې ضرب کم 3 تر جذر لاندې a او مخرج کې 3 په 3 کې 9 کېږي د 9 جذر 3. نو محیطي شعاع د متساوي الاضلاع مثلث چې کانکوري ټکی ده محیطي شعاع تاسو پیدا کړئ 3 تر جذر لاندې a پر 3. محاطي شعاع به پیدا کو په کوچنی r ښیو. محاطي شعاع په کوچنی r خو ښیو او د فرمول څه رقم و؟ p پر s. آفرین p پر s. پی خود محیط نیمایی ده. نو تاسو پیږئ چې a جمع b جمع c پر څو کېږي 2. نو p مساوي کېږي دلته خو 3 واړه ځلونه مساوي دي a جمع a جمع a یعنی د p په ځای a د c په ځای a. نو دا به مساوي شي 3a پر 2. د محیط نیمایی فرمول موږ داسې لیکو 3a پر 2 آفرین 3a پر 2 او د s قیمت چې مساحت د قیمت څو ولیکم؟ ماشاءالله د اس قیمت موږ لرو 3 تر جذر لاندې a مربع پر 2 پر 4. نو دا کسر الکسر د لري د لري سره ضرب نږدې د نږدې سره به ضرب شي. دا به په دې کې ضرب کو 3a
3 A ضرب د څلورو 12 A کېږي. په بخښنې سره د فرمول البته معکوس راځي. S پر P ده. S پر چی شي؟ S پر P. دا فرمول داسې ده چې S پر P. نو د S قیمت موږ لرو څو ده؟ 3 تر جذر لاندې A مربع پر 4 او د P قیمت څو راغی؟ 3A پر 2. کسر الکسر د لرې سره ضرب نږدې له نږدې سره ضرب. دا چې دکې ضرب کړم 2 ضرب د 3 تر جذر لاندې A مربع راځي او 4 ضرب د 3 12A. یو په 2 کې 2 شپږ په 2 کې 12 دغه مربع هم د A سره خلاص. نو ځواب څو راغی؟ 3 تر جذر لاندې A پر شپږ. دغه قیمت چې ما پیدا کړ د محاطي شعاع قیمت ده. یعنی منګه او تاسو د متساوي الاضلاع مثلث البته اول ارتفاع مو ورته پیدا کړ چې 3 تر جذر لاندې A پر 2 د دې اړیکې نه پیدا کولی شي. بیا ورته مساحت د متساوي الاضلاع پیدا کړ 3 تر جذر لاندې A مربع پر 4. د متساوي الاضلاع محیطي شعاع څو ده؟ 3 تر جذر لاندې A پر 3 او محاطي شعاع څو راکېږي؟ 3 تر جذر لاندې A پر شپږ. چې دا فرمولونه حتما ځان سره یادداشت کړئ ځکه کانکوري او مهم بحث ده. نو په دې هکله ګران لیدونکو یو مثال هم لرو. دا مثال به په ګډه سره وګورو او وروسته به په تخته کې زه تاسو حل کم. اول مثال داسې ده د یو متساوي الاضلاع مثلث محیط 18 سانتی متره ده. محیط ټول 18 سانتی متره ده. د دې مثلث مساحت ارتفاع محیطي او محاطي شعاعګانې څه کوي پیدا کوي. دویم مثال د یو متساوي الاضلاع مثلث ذل 3 سانتی متره ده. یو ذل 3 سانتی متره ده. د دې مثلث مساحت ارتفاع محیطي او محاطي شعاعګانې څه کوي پیدا کوي. دا په ګډه سره په تخته کې زه تاسو ته حل کم. نو توجه وکړئ ګران لیدونکو. نو را باشم ګران لیدونکو دا مثال به په ګډه سره په تخته کې موږ او تاسو حل کو. متوجه اوسئ موږ ته مثال کې ویلي وه د یو متساوي الاضلاع مثلث محیط به په غټ A وښیو. محیط څومره ده؟ محیط ده 18 سانتی متره. دا متساوي الاضلاع ده. زه غواړم چې یو ځل پیدا کړم. که یو ځل وي ټول ځلونه بیا هماغه ده. نو دا 18 په څو تقسیمه په 3 ځکه 3 واړه ځلونه مساوي دي. نو 18 چې په 3 تقسیم کو مساوي کېږي څو؟ 6 سانتی متره. د یو ځل مقدار یا قیمت څو راغی؟ 6 سانتی متره. اوس نو چې د یو ځل مقدار 6 سانتی متره ده د ټولو ځلو مقدار مساوي ده ځکه متساوي الاضلاع ده. زه په دې کې اول ارتفاع پیدا کوم. لومړی څه پیدا کوم؟ ارتفاع. د ارتفاع فرمول څه رقم و مخکې موږ پیدا کړ؟ 3 تر جذر لاندې A پر څو؟ پر 2. نو دا مساوي کېږي 3 تر جذر لاندې په خپله ضرب د A 6 سانتی متره ده تقسیم پر څو؟ 2. یو په 2 کې 2 3 په 2 کې 6. نو دا به مساوي شي 3 ضرب د 3 تر جذر لاندې سانتی متر. د دې مثلث چې متساوي الاضلاع و ارتفاع څو راغله؟ 3 ضرب د 3 تر جذر لاندې سانتی متر. د هغه نه وروسته څه پیدا کوو؟ آفرین مساحت به پیدا کوو. مساحت خو پر اس ښودل کېږي د متساوي الاضلاع مثلث مساحت فرمول څه رقم و چې موږ پیدا کړ؟ 3 تر جذر لاندې A مربع پر څو؟ پر 4. نو دا به مساوي شي 3 تر جذر لاندې ضرب د A مربع د A قیمت څو ده؟ 6 سانتی متر کل مربع. په مخرج کې لرو 4. دا به مساوي شي 3 تر جذر لاندې 6 چې مربع کو 6 سانتی متر مربع تقسیم پر څو؟ 4. یو 4 9 4 دی 6. نو یې د حاصل شه 9 ضرب د 3 تر جذر لاندې سانتی متر مربع چې دای په حقیقت کې د متساوي الاضلاع مثلث مساحت د کچیرته محیط 18 سانتی متر وي. د هغه نه وروسته څه پیدا کوو؟ آفرین محیطي شعاع پیدا کوو په غټ آر ښیم. محیطي شعاع فرمول څه رقم و په متساوي الاضلاع مثلث کې؟ آفرین 3 تر جذر لاندې A پر څو؟ آفرین 3. خیدل ته به ولیکو 3 تر جذر لاندې د A قیمت ده 6 سانتی متر پر څو؟ پر 3. یو په 3 کې 3 2 په 3 کې 6. نو حاصل 2 ضرب د 3 تر جذر لاندې سانتی متر چې دای البته چه شی ده؟ محیطی شعاع ده. د متساوی الاضلاع چې محیط 18 سانتی متر وي. او څلورم چه شی پیدا کوم؟ آر به پیدا کوم. د آر قیمت محاطی شعاع کیږي. نو محاطی شعاع څنګه پیدا کوو؟ د محاطی شعاع فرمول څه رقم وګران لیدونکو؟ 3 تر جذر لاندې A پر 6. نو دلته قیمتونه وضع کوم. 3 تر جذر لاندې ضرب د A. د A قیمت څو ده؟ 6 سانتی متر تقسیم پر څو؟ 6. دغه 6 به دغه 6 سره خلاص شي. نو 3 تر جذر لاندې سانتی
متر چې دا محاطي شعاع شوه. دا څه شوه؟ محاطي شوه. همدارنګه ګران لیدونکو بل مثال هم لرو، هغه به هم زه تاسو ته حل کړم. دویم مثال ده چې د یو متساوي الاضلاع مثلث زل یې درکړی ده، مخکې محیط راکړی، اوس یې زل راکړی 3 سانتي متره ده. د دې مثلث مساحت، ارتفاع، محیطي او محاطي شعاعګانې څه کوي؟ پیدا کوي. نو دا مثال به هم زه ګران دوستانو تاسو ته حل کړم. موږ ته د یو زل مقدار یا قیمت راکړی څو ده؟ 3 سانتي متره. د یو زل مخکې محیط راکړی و، اوس چې دا 3 سانتي متره ده نو د ټولو زل اوږدوالی 3 سانتي متر ده. اول به زه څه پیدا کړم؟ ارتفاع فرمول څه رقم ده؟ 3 تر جذر لاندې ای پر 2. الته فرمولونه ما ګران دوستانو تاسو ته لیکلي. خی 3 د ای په ځای لرم 3 سانتي متر تقسیم پر څو؟ 2. نو دا به مساوي شي 3 پر 2 ضرب د 3 تر جذر لاندې سانتي متر، یا هم داسې لیکلی شم 1.5 ضرب د 3 تر جذر لاندې سانتي متر. دا ارتفاع شوه. بیا یې څه شی پیدا کوم؟ بیا یې مساحت پیدا کوم. د مساحت فرمول 3 تر جذر لاندې ای مربع پر 4. خی دا لیکو 3 تر جذر لاندې ای د څو ده؟ 3 چې مربع کو 9 سانتي متر مربع به شي تقسیم پر څو؟ پر 4. دا مساوي کېږي 9 پر 4 ضرب د 3 تر جذر لاندې سانتي متر مربع. بیا کولی شي چې 9 په 4 تقسیم کړئ، که دا ځواب نه و بیا کولی شي چې 9 په 4 تقسیم کړئ او آخري قیمت پیدا کړئ. دریم محیطي شعاع پیدا کوم. محیطي شعاع څه پیدا کوو؟ فرمول څه رقم ده؟ 3 تر جذر لاندې ای پر څو؟ 3. دلته فرمولونه ما ګران لیدونکو تاسو ته لیکلي دي. دا محیطي شعاع شوه. خی 3 تر جذر لاندې ضرب د ای. د ای قیمت څو ده؟ 3 سانتي متره تقسیم پر څو؟ 3. دا 3 به ختم شي. خی ځواب څه شی راځي؟ 3 تر جذر لاندې سانتي متر. او څلورم محاطي شعاع چې غواړم پیدا کړم. د محاطي شعاع فرمول د 3 تر جذر لاندې ای پر څو؟ 6. خی 3 تر جذر لاندې د ای قیمت د 3 پر څو؟ پر 6. یو په 3 کې 3، 2 په 3 کې د 6. البته سانتي متر لري. نو دا لیکلی شم چې 3 تر جذر لاندې پر 2 سانتي متر، یا یې داسې لیکلی شو یا پر 2 ضرب د 3 تر جذر لاندې سانتي متر، چې دا البته محاطي شعاع شوه. نو موږ وکولی شول ګران لیدونکو د یو متساوي الاضلاع مثلث محیطي شعاع، محاطي شعاع، ارتفاع او بالاخره مساحت چی کو؟ مساحت لاسته راوړو. او مثالونه مو هم ورته حل کړل. را بشم دغه د نن ورځې درس به په خلاصه ډول تاسو ته بیان کړم. په نن ورځې درس کې موږ د یو متساوي الاضلاع مثلث ارتفاع ولوستله، مساحت ولوستل، محیطي شعاع او محاطي شعاع مو ولوستله. نو ټول فرمولونه باید تاسو په کتابچه کې لیکلي وي ځکه مهم او کانکوري بحث ده ګران لیدونکو. ګرانو لیدونکو دا و زموږ نننی درس چې تاسو یې ځان لپاره ما تقدیم کړ. تر بل درس تاسو په لوی پاک الله سپارم. ښاد او بریالي اوسئ.